چې لم یلد و لم یولد ګناهګار یم خدایه زه د ډېر بې حده ګناهګار یم په تیارو کې د دنیا مې زړګی چوي تا کې څه به کړم له حده ګناهګار یم لړمانان تورې تیارې چار دیوالي ده مددګار مې شه سمه د ګناهګار یم یو عمل مې د عمل په شانتې نه دی یو عمل مې د عمل په شانتې نه دی او خدای ګو ډېره خو د بده ګناهګور یم د مالیار نیکي په 1% کې نه دو د مالیار نیکي په 1% کې نه دو ګناهونه 100% ګناهګور یم شروع کوم په نامه د خدای چې بخښونکی او مهربانه دی درنو ملګرو مینوالو کتونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو د اسمان ستوري د پاڼې نه ستاسو ورور ستاسو ملګری عزت افریدي یو یا د نور کله په شان په ادبي مرکه کې حاضر یم او نن بیا باندې ترغلی او نن سره ډېر ګران محترم ښاغلی مالیار صاحب دی چې تاسو یې پېژنئ تاسو بیا اورېدلی وي په ډېر کم عمر کې ډېر ښکلې شاعري کوي نو وخت مو ډېر نه اخلم راځئ چې اول ورته په پروګرام کې هرکلي وایو مالیار صاحب په پروګرام کې درته هرکلي او ستړي مه شي وایو ډېره مننه تاسو هم چې دومره زیار او ستونزه وکړله او دلته راغللو تاسو په بیا سره مننه او نړۍ مننه ډېره مننه تاسو هم مالیار صاحب چې وخت در کولو مینوالو کتونکو د مالیار صاحب نه به څه تپوسونه هم کوو څه کلامونه به ته هم خو ټول نوال دی موږ د پاڼې د مینوالو سره لنډه غوندې پېژندګلو مننه عزت صاحب زه خو د بړې شولو بار اوسېدونکی یم په GDC 3rd year 2nd semester کې سبا کې یم دلته پاتې کېږم په ادب کې په مالیار افریدي همداسې مې وزیر نوما ده زین چې موږ د مینوالو سره په شروع کې کلام شریک کې نو ډېر خوند وکړي مننه غزل نه مخکې به ته 2 شعرونه وویایم چې یا چې راشه مرهم مې په پرهر کېږده مطلب چې سر مې په ټټر کېږده راشه مرهم مې په پرهر کېږده مطلب چې سر مې په ټټر کېږده او درنه سترګو جنګ یې وګټلو مالیاره کېنه ورته سر کېږده ډېره مننه غزل مطلب ویایي چې سکون زما هغه ځای کې بیخي نه وي ملګریا سکون زما هغه ځای کې بیخي نه وي ملګریا چې چېرته مې د هډ پړه پرېدي نه وي ملګریا مننه سکون زما هغه ځای کې بیخي نه وي ملګریا چې چېرته مې د هډ پړه پرېدي نه وي ملګریا دنیا د سرو سپینو کا مې ډکه شي پرېسه کړم دنیا د سرو سپینو کا مې ډکه شي پرېسه کړم او دا څو یاران زما چې د زړګي نه وي ملګریا مننه دنیا د سرو سپینو کا مې ډکه شي پرېسه کړم دا څو یاران زما چې د زړګي نه وي ملګریا مونږ اوس هم لا تېروځو په وعدو د واکدارانو مونږ اوس هم لا تېروځو په وعدو د واکدارانو او غلی یو چې دا چرته صحیح نه وي ملګریا مننه چې دا خورې جنتونه په نصیب ستا د بچو شه دا خورې جنتونه په نصیب ستا د بچو شه بیخي زما بچي د جنتي نه وي ملګریا دا خورې جنتونه په نصیب ستا د بچو شه بیخي زما بچي د جنتي نه وي ملګریا مونږ اوس هم په ښارونو کې د شپې شوګیر د ورځې مونږ اوس هم په ښارونو کې د شپې شوګیر د ورځې ګاډې ګورو چې حسینه وختي نه وي ملګریا مونږ اوس هم په ښارونو کې د شپې شوګیر د ورځې ګاډې ګورو چې حسینه وختي نه وي ملګریا الله دې مورې الله دې په مور هیڅ نه کړي مالیاره ګنې خدای ګو الله دې په مور هیڅ نه کړي مالیاره ګنې خدای کو په خپو کې به مې ساوي او بیا به وینه وي ملګریا ډېر خوندور ډېر الله کله مینوالو کتونکو مونږ هم ته بله خوندونه واخیستل تاسو بیا ته هم خوند اخیستی مالیار صاحب د خپلې ژبې نه په خپل ادبي سفر باندې رڼا واچوه یعنې استاد دسته وکړه شاعري د کوم وخت نه شروع کړې ده او د کتاب په اړه د څه خیال دی استادانو په باره کې چې څومره هم د مونږ د خیبر د سیمې مشهورون دي اول خو جوهر صاحب سره چې کوم هغوی مبین حساس شولو امید صاحب شولو دو سره نوسته پوسته کوو چې څه ستونزه وي زده کړم ته کوو او انشاءالله راتلونکي وخت کې چې غزل په معیار پوره شي او باوري شو چې اوس م غزل ښه شوی انشاءالله کتاب یم شاعري شروعات مې تقریبا په 2014-15 کې مې اول لزود نظم لیکلی او د پاس مې په 16 نه پاس کوشش شروع کړی او لیکل مې کول د پښتو خو ډېر صنفونه دي تو په کم صنف کې کور کړی دی او تر دې دمه د څومره کور کړی دی ګونو په وجه ته ووایم زود نظم چې کم دی لیکلی مې هم دی او خوښ مې هم دی او غزل مې لیکلی ډېر دی او ازود نظم مې خپل خوښ نظم دی ازود نازین چې مینوالو سره څه شریک نو ډېر خوند غزل مطلب دی چې واړه حسن د ځوانۍ په جال کې ګیر دی واړه حسن د ځوانۍ په جال کې ګیر دی د ګلاب زړه د غوټې په جال کې ګیر دی او ما به ځان په خوا وجلی وای سړیا
خو دا مرګ د بزدلې په جال کې ګرځي ډېر ښکلی ډېر ښکلی او دا سړی چې دلته لرو برتاویږي دا سړی چې دلته لرو برتاویږي او دا سړی دلته نږدې په جال کې ګرځي مننه دا سړی چې دلته لرو برتاویږي دا سړی دلته نږدې په جال کې ګرځي او په منبر چې کړي خبرې د پرچې نه په منبر چې کړي خبرې د پرچې نه او قطغنده د غلامې په جال کې ګرځي په منبر چې کړي خبرې د پرچې نه قطغنده د غلامې په جال کې ګرځي د تیرا د باغ مالی دی څوک مالیار دی تیرا د باغ مالی دی څوک مالیار دی او د شډالې او پریدې په جال کې ګرځي ډېر خوندور ډېر الله کله میناولو کتونکو تاسو کلام ورو د بلا خوندونه هم ته وخستل مالیار صاحب ژوند څنګه تیریږي ژوند دې څنګه تیر کړو او کار روزګار هم څه دی ژوند ښه په طور کې روان دی او دستي تعلیمي خلې ځلې روانې دي او انشاءالله ژوند لا مخ کوي دلته ژوند مطمئن یو ژوند نه شکر دی برابر ښه په طور کې تیریږي زه چې موږ میناول لپاره څه پیغام شریکه بس پیغام به موږ څه پیغام خو بس بدی او دا نیت بدی څه په زړونو کې نوي سو تل پکور نور د مالونو ټول دارو مدارس په مال باندې او په نیتونو باندې نو الله دا خول یار راوون ډېره مننه میناولو کتونکو تاسو هم ډېره مننه کوو چې تر دې دمه زموږ سره و د مالیار صاحب هم ډېره مننه کوو چې موږ له وخت وکړو میناولو کتونکو د چا هم زړه نه غواړي چې د خوند رنګ ډک فلمونه د ختم شي خو د هر شي خپل اختتام اوس خپله مرکه غونډوم د کیمرامین لاونګ افریدي صاحب خپل قربای عزت افریدي له ورکې اجازه د لوی الله په امان